In the name of Allah, who is the most kind and most merciful, who is the King of kings, who is the Lord of universe. Dear students, today I am going to talk about a really important topic for speaking English, where we cannot use tenses, where we cannot use model words. So of course, there we use spoken English sentences. نن به مونږ په spoken English کې once again sentences زده کوو، جملې زده کوو، کوم ځای کې چې مونږ tenses نشي استعمالولی، کوم ځای کې چې مونږ model verbs نشي استعمالولی، نو هلته بیا مونږ ته د spoken English ضرورت وي. spoken څه spoken English څه ته وایي؟ کوم ځای کې چې مونږ model verbs نشي استعمالولی، کله چې مونږ tenses نشو استعمالولی، نو هلته بیا مونږ څه شی استعمالو؟ spoken English. پښتو کې مونږ اردو کې مونږ یو خبره کوو، مونږ وایو کافي غور و خوص، کافی غور و خوص کے بعد. د کافی غور و خوص کے بعد په پښتو کې مطلب دا دی د ډیر غور او فکر نه پس. پښتو کې مونږ وایو د ډیر غور او فکر نه پس، د ډیر سوچ سمجھ نه بعد مونږ یو خبره کوو، یو کار کوو، نو مونږ وایو د ډیر سوچ سمجھ نه بعد، د ډیر غور او فکر نه بعد ما هغه کار وکړو، تا دا کار وکړو. نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation. The after much deliberation څه مطلب دی؟ د ډیر غور او د فکر نه بعد، د ډیر سوچ او فکر نه بعد. فار ایگزامپل که زه ویم چې آپ نے کافی غور و خوص کے بعد، کافی غور و خوص کے بعد فار ایگزامپل جھوٹ بولا. تا څه کار وکړو؟ تا د کافی غور او د سوچ نه بعد دروغ وویل. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation. After much deliberation you told a lie. After much deliberation you told a lie. د ډیر سوچ او فکر نه بعد تا څه کار وکړو؟ تا دروغ وویل. که زه وایم چې فرض کا عیسی نے کافی غور و خوص کے بعد کلاس میں داخلہ لیا. عیسی څه کار وکړو؟ د کافی سوچ او غور نه بعد په کلاس کې داخله واخیسته. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation. After much deliberation Isa took admission.
admission in the class. After much deliberation, Isa took admission in the class. د ډیر غور او فکر نه بعد عیسی څه کار وکړو؟ په کلاس کې داخله واخیسته. که زه ویم چې میں کافی غور و خوض کے بعد انگلش شروع کیا. ما څه کار وکړو؟ د کافی غور او د فکر نه بعد می انګلیش شروع کو. after much deliberation I started څه English. After much deliberation I started English. د ښه سوچ فکر نه بعد ما څه کار وکړو؟ ما انګلیش شروع کړ. یو بل په دویم نمبر باندې مونږه په سپوکن انګلیش کې زده کوو. پښتو کې اردو کې مونږه یو خبره کوو کچ نه کچ. د کچ نه کچ په پښتو کې څه مطلب دی؟ څه نه څه. څه نه څه مونږ وایو څه نه څه خو ووایه که نه، څه نه څه خو راوړه که نه، څه نه څه خو ولیکه که نه، څه نه څه خو وکړه که نه، وغیره وغیره. نو د دې لپاره استعمالیږي something or the other. something or the other څه مطلب دی؟ کچ نه کچ. که زه ویم چې کچ نه کچ تو کهو. د کچ نه کچ تو کهو څه مطلب دی؟ څه نه څه خو ووایه. نو د دې لپاره به څه استعمالیږي؟ اردو کې انګلیش کې سے ووایه something or the other. say something or the other. د say something or the other څه مطلب دی؟ څه نه څه خو ووایه. که زه ویم چې فار ایگزامپل کچ نه کچ تو لیکو. څه کار وکړه؟ څه نه څه خو ولیکه. رایټ ولیکه something or the other. write something or the other. څه نه څه خو ولیکه. که زه ویم چې कुछ ना कुछ बाजार से लाओ. څه کار وکړه؟ څه نه څه خو د بازار نه راوړه. bring from بازار. د بازار نه راوړه. څه راوړه؟ something or the other. bring from بازار something or the other څه مطلب دی؟ څه نه څه خو د بازار نه راوړه. دا ولیکئ. او دا دی کې او دا دی کچ نه کچ. صحیح ده؟ اردو کې مونږه یو خبره کوو. مونږ وایو یہ سارا کھیل ډیش ډیش کا ہے. دا ټوله لوبه، دا ټول چل، دا ټول گیم د پلانکي پلانکي دی. مونږ وایو دا ټوله لوبه، دا ټول گیم د ستا دی، دا ټول چل د پاکستان دی، دا ټول چل، دا ټوله لوبه د امریکا ده، دا ټول چل، دا ټوله لوبه
دا ټول گیم د آرمی دی وغیره وغیره اگزامپلز دی مونږ په پښتو کې وایو دا ټوله لوبه دا ټول چل اردو کې د دې لپاره استعمالیږي یہ سارا کھیل او انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي it is all about dash dash که زه ویم چې ये सारा खेल आपका है څه مطلب دی دا ټول لوبه دا ټول چل د چا دی دا ټول چل ستا دی دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي it's all about you it's all about you دا ټول لوبه دا ټول گیم دا ټول ارسه دا ټول چال ستا دی که زه ویم چې ये एड्स से कंट्रैक्शन फॉर्म दे एड्स मूंग लगावले शू ये सारा चल द चल पे देखे दासो खेल हुआ है हम ठीक द दुआना ठीक ये सारा चल ये सारा खेल फॉर एग्जांपल आर्मी का है दा टोला लोबा दा टोल गेम दा टोल चल द चारे दा द आर्मी दे ये द पार वसे इस्तेमाली it's all about army دا ټول گیم د چاره دا ټول گیم د آرمی دی فار ایگزامپل زه یو بل ایگزامپل ورکم وایم چې یہ سارا کھیل امریکا کا ہے دا ټول لوبه د چا ده د امریکې ده it is all about امریکا دا ټول چل دا ټول گیم دا ټوله قصه دا ټوله لوبه د چا ده دا د امریکې ده ټیک ده خو دا یوازې مونږ په پریزنټ ټایم کې نشو ویلی دا مونږ په پاست کې هم ویلی شو که زه وایم چې هغه ټول چل هغه ټوله لوبه ستا وه هغه ټول گیم هغه ټوله لوبه هغه ټول چال د پاکستان او د امریکا او د فار ایگزامپل شهباز شریفو هر څوک چې یادو په ایگزامپل کې که زه وایم چې فار ایگزامپل ये ओ सारा खेल आप के थे دا ټول لوبه دا ټول چل ستاو د چاو دا ټول گیم ستاو it was بیا با it is نه لګو it was all about you it was all about you the it was all about you څه مطلب دی چې دا ټول گیم دا ټول لوبه ستا وا که زه وایم چې او سارا کھیل فار ایگزامپل نواز شریف کا تھا او سارا کھیل نواز شریف کا تھا دا ټول گیم هغه ټوله لوبه د چا وه د نواز شریف وه فار ایگزامپل نو د دې لپاره څه شی استعمالیږي انګلیش کې it was all about who it was all about نواز شریف it was all about نواز شریف که زه ووایم چې دا ټوله لوبه او سارا هغه ټوله لوبه او سارا کھیل پاکستان کا تا هغه ټوله لوبه هغه ټول گیم هغه ټول چل د پاکستان وو it was all about پاکستان it was all about پاکستان څه مطلب دی ټول گیم ټول لوبه د پاکستان هوا په پاسټ کې مو کو صحیح ده